د نیمروز له پولې څخه هیواد ته راستانه سوي یو شمېر افغان کډوال د ایران حکومت پر ناسم چلند نیوکه کوي. د دوی په خبره په ایران کې د کار پر مهال نیول سوي او د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په لاره کې ځورول سوي دي. د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه په بدخشان، تخار، کندهار او 10 نورو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو، تالندې، سیلابونو راوتلو او د چټکو بادونو د پیښېدو خبر ورکړی دی. د مخابراتي خدمتونو په بیو کې 50 سلنه کموالی راغلی. د اترا ادارې مسؤلین وایي چې د لومړي ځل لپاره په ټول هیواد کې د انټرنیټ پکیجونو او ټلیفوني اړیکو نرخونو لپاره حد ټاکل شوی دی او په بیو کې له 40 تر 50 سلنه پورې کموالی راغلی. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال د یو پلاوي په مشرۍ په 3 ورځني سفر روسیې ته ولاړ. د یاد وزارت ویاند پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نوموړی به په دغه سفر کې د روسیې او اسلامي نړۍ په 3 ورځني کنفرانس کې ګډون وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په یاد کنفرانس کې پر سوداګرۍ، زده کړو او د ټکنالوژي په برخه کې پر فرصتونو خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جاپان سفارت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پیسو صندوق په همکارۍ یې 4,000 کوچني کاروبارونه برابر کړي. د دغه پروګرام مشر زیاته کړې چې د دې کاروبارونو 80 سلنه کار د ښځو لخوا پرمخ وړي.